د ستر واکمن په پاک او سپېڅلي نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو او ښو هیلو مو هرکلی کوم. درنو لیدونکو، جمهور رئیس کرزي ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو شتون د افغانستان د حکومت او ولس په ګټه دی. ویل کېږي چې یوه اونۍ وروسته به جمهور رئیس کرزي امریکې ته ولاړ شي او هلته به له هغوی سره په امنیتي تړون خبرې اترې ولري. جمهور رئیس کرزي څه موده وړاندې امریکا ته ځانګړي شرایط وړاندې کړي وو، او هغه دا چې امریکایان باید د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام وکړي، د افغانستان پوځ باید په سمه توګه وروزي، په همدې توګه د زندانونو او هوایي ډګرونو کنټرول او مسؤلیت باید افغان لوري ته وسپاري. وایي که چېرته دا شرایط زموږ ومني نو موږ چمتو یو چې د امریکې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړو. پوښتنه دا ده چې په تېرو 11 کلونو کې تر کومه بریده امریکایي ځواکونو د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام کړی دی، تر کومه بریده هغه ژمنې چې پخوا کړې وي هغه یې په عمل کې پیاده کړي، او تر کومه بریده به جمهور رئیس کرزي اوس وکولی شي چې امریکایان یا په ځانګړې توګه امریکایي ځواکونه دې ته واداره کړي چې د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام وکړي، په افغانستان کې شته شخړو ته د پای ټکی کېښودي، او د افغانستان د خلکو ستونزې حل شي. پوښتنه دا ده چې جمهور رئیس کرزي ولې اوس دې ته واداره کېږي چې دی وایي چې په افغانستان کې د بهرنیانو شتون د ولس او حکومت په ګټه ده. دا په داسې حال کې وایي چې څو ورځې وړاندې خپله جمهور رئیس کرزي وویل چې په افغانستان کې لوی فساد بهرنیانو رامنځته کړی دی. په نننۍ خپرونه کې همدغه موضوع څېړو، هیله مو دا ده چې تر پایه سره پاتې شي. د دغې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره سره په خپرونه کې میلمانه دي د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت صاحب، او په همدې توګه په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګل پاچا مجیدي صاحب. تاسو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. جنرال صاحب، پیل کې تاسو ته راځو چې 11 کاله تېرېږي بهرنیان په افغانستان کې شته دي. اوس جمهور رئیس کرزي دغه ډول وایي چې د بهرنیانو شتون د افغانستان د ولس او حکومت په ګټه ده. څه فکر کوئ چې په کومو برخو کې دا په ګټه تمام شوی ده، او اوس تاسو په ګټه بولئ او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته، درنو لیدونکو ته، ښاغلي میلمه مجلس صاحب ته او تا کوربه ته سلامونه او ښې هیلې. د امریکایانو یا د ناتو شتون په افغانستان کې بالاخره سا جګړه پای ته ورسېدله او په ظاهره شوروي اتحاد ړنګ سه، ولې په واقعیت کې ډېر قوي سه،
په یو بله بڼه باندې تبارز وکړ او د شانګهای کنفرانس په رامنځته کېدلو سره لا ځواکمن څه د روسیې فدراسیون بخصوص او د دوی د سنګې یا د همګټو هیوادونو د تړون چې کوم یو ده دا لا قوي اوس راپورته څه د امریکې ناتو شتون په افغانستان کې وروسته له سړې جګړې نه هېڅ هغه نه و موجه نه و یعنې دا باید نه وای سوی دلته باید ناتو حضور نه لرلی خو دوی سره کېناستل غربیان ویلې چې اوس ورسا لاړه ناتو باید لاړه شي له منځه ځکه دلته جهان د جهان په موږ باندې دا نقطه چیني کوي چې ناتو نه ولې وجود لري دوی د تبادلو جګړې د حکم په اساس یو بل فرضي دښمن وټاکه چې هغه القاعده او توریزم یا په بله معنا اسلام د القاعده او توریزم په اړه کې د یو دښمن په حیث عرضه کړ او د 11 سپتمبر مسله رامنځته کړله او د دغه 11 سپتمبر د بهانه ناتو د خپل قلمرو نه راوتله او د افغانستان کې چې د اسیا زړه د دلته قرار ونیو دلته ځای ونیو یعنی دوی د یو ځانګړي پخواني پلان لري تقریبا د یو لوی سناریو لارې نه او بالاخره د یو لوی سناریو په پلي کولو سره ناتو دلته نظامي شتون لري چې موږ هم ورته چک کوو او د ګاونډیو هیوادونو هم د سیمې هیوادونو هم حتی هغه روسیې فدراسیون هم ویلي چې ناتو ضرور ده لا اوس هم وایي پوتین چې د دوی وتل او په افغانستان کې خلا رامنځته کېدل دا به د القاعده او توریزم لپاره او د مخدرات توکو د ودې لپاره به موږ ته یو ګواښ وي یعنې ګویا روسیې ته یا سنټرل ته به یو ګواښ په اسبانې دا مطرح سي تر دې اندازې پورې دوی دا لوبه کامیابه ترسره کړله د ناتو غړي هیوادونو او تر ننه پورې په افغانستان کې نظامي شتون لري په دې راز اوس په د 11 کالو کې د دوی نظامي شتون د افغانانو په ګټو که نه بالکل نه په هیڅ وجه دوی د افغانانو د دوی نظامي شتون په کومه برخه کې په ګټه نه و په ټولو اړخو کې د دوی د نظامي شتون په نتیجه کې موږ خپل امنیتي ځواک قوي نس موږ امنیتي سکتور په پښو ونه درېده ځکه د دوی دلته نظامي شتون لري موږ ته دا موقع نه راکول کېده چې موږ وازمیل سو موږ ټریننګ سو موږ تعلیم او تربیه نظامي پیدا کو موږ توپونه پیدا کو موږ ټانکونه پیدا کو موږ هوایي ځواک پیدا کو موږ هوایي قلمرو ولرو موږ دار ولرو دې ټولو نه موږ محروم کړو موږ عربي ښوونځی عربي د دوی موخه څه شی ولا چې د افغانستان ملي پوځ ځواکمن نه که اوس موږ یو ځواکمن پوځ نه لرو اوږدمهاله شتون په افغانستان کې لازم وي د القاعده او توریزم د دوی انډیوالان دي هغه دوی پیداوار دي د دوی د وسنی جنگ یو افزار دي لکه د سول جنگ په وخت کې چې دوی یو بل څوک لرل د مجاهدینو په نوم افزار لرل د سړي جګړې په مهال اوس د دې اقتصادي جګړې په مهال باندې القاعده او توریزم د دوی د جنگ افزار ګرځلي او دوی یو د بل لازم ملزوم دي ترڅو چې القاعده او توریزم د دوی دلته شتون لازمي ده تاسو ویل چې دا په ګټه نه دي تمام شوی په افغانستان کې دوی د ګټې په ځای زیان ډیر رسولي ولې نو جمهور رئیس کرزی به وایي چې دلته دوی ګټور دي او دوی به شتون ولري صاحب څو ورځې مخکې ویلې چې د فساد لامل هم دوی دي د بدبختۍ لامل هم دوی دي زموږ د ستونزو لامل هم دوی دي کنفرانس کې دا وینا کړې چې د افغانستان د ستونزې لوی عامل ناتو او د هغوی شتون د په افغانستان کې کرزي صاحب ښه خبره کړې ده دوی باید دا هم ورسره زیاته کړې وای چې د دوی لوجستیکي شتون د دوی اقتصادي شتون د دوی تخنیکي شتون په افغانستان کې ضرور نه پوځي شتون دوی که موږ سره کومکونه کړي وای موږ به اوس پوځي شتون موږ به خپل پوځ لرلی موږ به خپل اردو لرلی مننه طاقت صاحب دې به اوس خبرې وکړو چې د حل لارې څه دي او څه باید وشي مجلس صاحب تاسو ته راځو د جمهور رئیس کرزي دغه مجبوریتونه څه شی دي چې د یو ځل دا خبره کوي چې په افغانستان کې فساد بهرنیانو دود کوي او افغانستان اوس په نړیواله کچه په لومړی درجه کې قرار لري او نیوکه پاوي کې د وروسته په بل کانفرنس کې وینا کوي چې د بهرنیانو شتون په افغانستان کې مهم ده او چې کداغه شرایط چې مخکې ما ورته اشاره وکړه دا سره امریکای متحده ایالات منل نو موږ دوی سره امنیتي تړون لاسلیک کو دغه دوه ډول څرګندونه
چې کی مجبوریت څه شي ده؟ د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ځان په خپل وار سره تاسو ته او محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له بده مرغه ووایو ولسمشر د افغانستان هیڅ وخت یوازې دریځ نه درلود. هغه همیشه په خپلو خبرو کې، په خپلو کړنو کې، په خپل سیاست کې ډېر زر بدلیږي، را بدلیږي. داسې بدلیدل چې یو سلاتیا درجه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس دپاره چې 10 کاله تجربه ولري دا ښه خبره نه ده. که چېرته دوستانو خبرو په جنرال صاحب هم زه ورسره موافق یم، ولې موږ همیشه باید دا په نظر کې ونیسو چې دغه امریکا د نړۍ نورې هېوادو ته ملاړه ده. په جرمني کې دوی شتون لرلو، په جاپان کې لرلو، په عربي مملکتو کې لري، په عراق کې لرلو. ولې هلته داسې کړنې ترسره نه شوې؟ دلته صحیح خبره ملي منافعو سره په ټکر کې وي، خصوصا موږ ملي اردو یا موډرنې وسلې